حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې یو مؤمن مسلمان ته الله جل جلاله دین ورکی دا د دین پوهه ورنصیب دا سړی دی په دې پوه سي چې دی د دین پوهه الله د تور نصیب کړي د الله د زړه څخه د منافقت اثر ختم کړي. حدیث شریف کې دا رقم توري راځي د حدیث راوی حضرت ابو هريره دی خصلتان لا یجتمعان فی منافق دو شان په منافق کې الله نه جمع کوي حسن سمت بهترین اخلاق د شو اخلاق چې سړی خاوند په خپل کور کې د خپل انډیوالانو سره په خپل کلی او په معاشره کې سړی د شو اخلاقو خاوند یو دا ولا فقه فی الدین یو د الله په دین کې پوهه چې د الله په دین سړی پوس د الله دین سړی زده کی او د الله په دین باندې ولد سي دا دو شان په منافق کې الله نه جمع کوي. مقصد دا دی چې د مؤمن صفت دا دی د شو اخلاقو خاوند وي او ورسره به د الله په دین کې معلومات وي د الله دین به هم زده وي اسی به داسې نه شي پړندو لارو باندې روان وي بعضې کارونه د عبادت په نیت باندې کوي هغه الله جل جلاله هغه ګمراهي وي. او بل زما ورونو دا چې سړی د الله دین زده کوي که بالکل دی په 24 غنټې کې یوه کلمه د الله زده کوي د الله د دین زده کوي یو آیت کریمه دی د قرآن زده کوي یو وړوکی صورت دی د قرآن عظیم شان زده کوي د دې سړي مقام و مرتبه د هغه سړي ده چې هغه مجاهد فی سبیل الله وي. یو سړی جهاد ته تللی دی خپل کور یې پرېښی دی کاروبار یې پرېښی دی لین و دین یې پرېښی دی ټوله شیان یې پرېښی دی د الله په دین کې روان د کم انسان چې د الله دین زده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې انسان هم هغه اجر او هغه ثواب. حدیث شریف کې راځي د انس رضی الله عنه سره روایت من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع یو سړی چې د الله د دین د زده کړې دپاره له خپله کوره ووځي په تبلیغ کې ولاړې مدرسې ته ولاړې علماو ته ورلې یو منټ تیر کړي یو پاو دې تیر کړي یوه ګنټه دې تیر کړه 20 ګنټې دې تیر کړې در څو پورې چې ته خپل کاروبار یا خپل کور ته راګرځې در هغو پورې الله جل جلاله ستا کاته د فی سبیل الله د لیکي چې دا زما د لارې سړی دی. او په دې کې ګوره په دې کې دوې خبرې مهمې دي د فی سبیل الله خلک وایي بس فی سبیل الله دی خبره خلاص دې کې دوې خبرې مهمې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې ستا د اجر او د ثواب کاته شروع ده. مثال یې داسې دی لکه سړی چې پر نفلو باندې ولاړ وي یا په فرض لمانځه باندې ولاړ وي یا د قرآن تلاوت کوي یا بل ذکر کوي نو الله جل جلاله مسلسل دته اجر ورکوي در څو پورې دی دا ذکر کوي. دا کم کس چې د الله د دین د زده کړې دپاره ولاړی یو قاري صاحب ته ورلی مفتی صاحب ته ورلی عالم ته ورلی مدرسې ته ورلی او یا زموږ د تبلیغي حضرات سره ملګری سو نو الله جل جلاله دته اجر ثواب کاته الله روانه کی د ثوابونه زیاتیږي در څو پورې چې دی له دې خوا بیرته راګرځي. او دویمه خبره دا ده په دې کې مهمه که په دې وخت باندې الله و تا ته مرګ راوستی او ته وفات سوې ستا درجه د شهید ده ته حکمي شهید یې الله جل جلاله تا ته درجه د شهادت درکوي مرګ دې د شهادت دی څو ګټې دې وکړې دین دې هم زده کوي د ثوابو کاته دې هم روانه سول او مرګ خو نه دی معلوم چې سړی به څه وخمري دلته ستا په طبیعت کې ستا په علم کې ستا په دماغ کې دا دي چې زه به هره ورځ د الله دین زده کوم لږ یا ډېر رسمي طالب نه یم په مدرسه کې داخله نه لرم البته دا زما عزم دی چې زه به د خدای قرآن یو آیات یو چاته تېروم دا به زه سم زده کوم دا د قرآن عظیم شان په معنا باندې په یو آیات په معنا باندې به زه ځان خبروم بس ته پاره نه سم یادولی نه سم زده کولی یو آیات خو ماته یو عالم یو مفتی یو قاري ماته ښیي او یا نورې ضروري مسائل د الله د دین ده لکه مثلا اوس د غسل مسلې دي د ایمان او د عقیدې مسلې دي د انسان د حج مسلې دي د انسان د طلاق مسلې دي دا به زه زده کوم یو مسله دي زده کوم پروا نه لري زه د ورځې 10 منټه وخت ورکولی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي در څو پورې چې دی دا پرېږدي دی په فی سبیل الله په مقام الله د ته ورکوي هغه اجر او ثواب ورکوي. د حدیث شریف روایت ترمذي کړی. بیا په حدیث شریف کې راځي د سیدنا صخبرة الازدی رضی الله عنه سره روایت و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من طلب العلم کان کفاره لما مضى هغه سړی چې د الله د دین د زده کړې دپاره وخت وباسي
د الله د دین د زده کړې دپاره ووت نو د ده له مخني ګناهو دپاره دا کفاره ده. د ده چې کوم ګناوې کړي دي د ګناو کفاره یې د الله د دین زده کړه ده. د الله د دین د زده کړې اراده وکړه الله به د مخکني ټولې ګناوې در معاف. بیا د حدیث شریف روایت ترمذي کړی دی.